اروپا له هغو ګرمیو سره مخ ده چې نه یوازې له موسم سره سمون نه لري بلکې له طبیعي اندازې هم لوړې دي. سږکال د تودوخې څپې له تمې وړاندې پیل شوې او دا پدیده د یوې موسمي ستونزې پر ځای د اقلیمي بدلون مستقیم انعکاس بلل کیږي. له جون نیمایي راهیسې تر جولای 2 پورې اروپا 3 جدي څپې تجربه کړي چې په ځینو سیمو کې تودوخه تر 40 درجې سانتیګراډ 114 فرنهایټ پورته شوې ده. په یونان کې د ځنګلي اورونو له امله زرګونه خلک له خپلو کورونو ایستل شوي. په فرانسې کې بیړني اقدامات ښوونځي تړلي او د ایفل برج دروازې یې هم بندې کړي. ایټالیا کې د سړک پر سر کارونه منع شوي او هسپانیا راپور ورکړی چې یوازې په 2 میاشتو کې د ګرمۍ له امله 1180 انسانان له لاسه ورکړي دي. د څېړنو له مخې له جون 23 تر جولای 2 پورې 2300 کسان په 12 اروپایي ښارونو کې د تودوخې له امله مړه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 1500 مړینې یوازې د اقلیمي بدلون له کبله بلل شوي دي. دا شمیرې د امپریال کالج لندن او د لندن د حفظ الصحې او استوګنې د ښوونځي له لوري راټولې شوي دي. څېړونکي وایي چې د دغو مړینو لویه برخه زاړه خلک دي او تر 80 سلنه پورته قربانیان له 65 کلنۍ لوړ عمر لري. دا معنا لري چې د خلکو بدنونه لا هم د دومره لوړې تودوخې سره اشنا نه دي ځکه چې اروپایي ټولنه له دودیزه موسمه بهر د داسې غیر معمولي ګرمۍ لپاره نه ده چمتو نه یې د مخنیوي امکانات لري. په ځینو ښارونو کې لکه میلان، بارسلونا، پاریس، لندن، روم او مادرید د تودوخې مستقیما د انسان جوړ اقلیمي بدلون سره اړیکه تثبیت شوې ده. د ډاکټر بن کلارک په وینا اقلیمي بدلون نه یوازې دا چې د تودوخې درجه لوړه کړي بلکې دا حالت یې نور هم خطرناک کړی دی ځکه چې دا د باران جوړښت له منځه وړي، وریځې کمیږي او هوا په یوه ګرم کوب کې بندیږي. د جون د لویدیځې اروپا لپاره تر ټولو ګرم جون و او د کوپرنیکس د اقلیمي بدلون د خدماتو د معلوماتو له مخې سږکال د 2003 د جون پخوانی ریکارډ مات شو. یوازې د جون 10 او د جولای په لومړۍ ورځو کې د لویدیځې اروپا اوسط تودوخه 40.9 درجې سانتیګراډ و چې د خپله یو نوی ورځنی ریکارډ بلل شوی. یوازې دا نه بلکې د نړۍ په سطحه هم دا ګرمۍ بې ساري بلل شوې. د 1950 راهیسې د تودوخې د ثبت شوي کچې له مخې روان جون د 3 ګرم جون په توګه نومول شوی. د 2015 او 2024 ترمنځ د انسان جوړ اقلیمي بدلون له امله د هرې لسیزې تودوخه په اوسط ډول 28.0 درجې زیاته شوې چې دا تر ټولو چټکه اندازه ده چې تر اوسه ثبت شوې. د دې بدلون شاته ګڼ عوامل شته. د هوا د عمومي جریان بدلون، د فابریکو کم ککړتیا چې د لمر د وړانګو جذب ته زمینه برابروي او د قطبي سیمو پراخ اغیز ځکه چې د اروپا ځینې برخې د ارکټیک منطقې سره نږدې دي چې خپله تر ټولو تیز ګرمېدونکې سیمه ده. تر ټولو اندېښمنونکې دا ده چې دا ډول تودوخې لا هم د موسم له معمول سره نه برابریږي. خلکو ته تمه وي چې ګرمۍ به د جولای له پای او اګست له نیمایي پیل شي خو سږکال دا څپې له جون څخه پیل شوي چې خلکو ته د چمتووالي فرصت ورنه کړ. دا نه یوازې د فزیکي روغتیا لپاره خطر دی بلکې د ذهني فشار، اقتصادي زیان، د کار بندیدو او د عامه خدمتونو د ګډوډۍ سبب هم ګرځي. اروپا چې یو مهال د اقلیم د ساتنې لپاره مثال بلل کېده اوس د اقلیمي بدلون تر ټولو ژور اغیز لاندې راوستی براعظم ګرځېدلی. اوس دا پوښتنه مطرحه ده که همدا اوس غبرګون ونه ښودل شي نو د سبا نسلونه به د داسې ګرمۍ سره ژوند وکړي چې نه به د زغملو وي نه د مهارولو. د نن ورځې ګرمۍ ښایي د سبا د انسان د بقا لپاره تر ټولو لویه ازموینه شي.